سخته د اوسینه د درمانه یار ستا کلي کې بل چا سره شپې کوي چې دی خوی په رنګ ښایسته دی دا سړی چې خبرې کوي نو زه ذاتي طور ځان یادوم نو زه وایم چې ده خبرې کولې او زه ورته ناست وی جاوید شاه درمان راشي او خپل کلام راځي بسم الله الرحمن الرحیم سرجی اجازت ته زه خپل ځان ډیر خوشبخته ګڼم چې زه نن دلته ولاړ یم او شعرونه دي چې نه جومات له ورکړې نه مدرسو له ورکړې د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړې څه د بې سره خلکو سر باندې دستار وینمه د سړیتوب تمغې ټولې نه سړو له ورکړې چې جیبونو کې پیسې را سره نشته د یارانو رابطې را سره نشته چې جیبونو کې پیسې را سره نشته د یارانو رابطې را سره نشته ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی هی قسمت نن چشمې را سره نشته او د جدایۍ ستونزه بې موسمه یو دوه شعرونه دي چې د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کیږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل کیږي او د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو ګټه تاوان په محبت کې نه وي رحمت دار چا په کور نه ورېږي لوڼه دار سړي قسمت کې نه وي رحمت دار چا په کور نه ورېږي لوڼه دار سړي قسمت کې نه وي او د امن غږ خو به پې بد راځي د امن غږ خو به پې بد راځي هغه د چا چې کاروبار جنګ دی دښمن ته نه پرېږدو یوازې وطن بیرته راوګرځېږه یار جنګ دی ګلمینې ځکه په وطن شهید شوم واده به بیا شي که نظار جنګ دی ډېره مننه